که فیسبوک راواړوې په هغه کې ستا د خور، لور، ورېندار یا مور داسې ویډیو په مخ درسي چې یو دکاندار غیږ ترې چاپېروي یا یې د هغې سینو کې لاسونه اچولي وي، ته به څومره خفه سې. زما دا پوښتنه له هر هغه کس نه ده چې د تیرو ورځو کې د داسې دکاندار او نجونو ویډیوګانې فیسبوک، یوټیوب یا نورو خواله رسنیو کې شریکې کړي دي چې یو دکان کې دکاندار ترې لاسونه چاپېر دي یا یې سینو کې لاسونه وراچولي دي. هغوی چې دا ویډیوګانې شریکې کړي دي فکر کومه بس همدا خیال ورسره ده چې خپل فیسبوک لایکونه یا څارن او یوزر یې ډېر، خو دا یو ډول د انسان وژل دي. مثلا که څوک یو کار د همدې لپاره کوي، زه باوري یم چې که څوک پیسې ورکړي یو انسان به هم ووژني. وروسته بیا ځینې فیسبوک پیجونو کې همدغه ویډیوګانې په دې خاطر چې د خلکو اصلاح کوي هم یې ویډیوګانې شریکې دي او هم ورسره خبرې کوي. نو زما له دې خلکو دا پوښتنه ده چې تاسو د ویډیو شریکولو ته څه ضرورت لر، او بیا هم که شریکولې خو د همدې دکاندار او نجونو مخونه به م تت یا بلر کړي وو. باور وکړئ یو عالم هم خاص خپل غږ پرېښودلی ده او خبرې خاص په دې کوي چې ښځې ولې بیرون دکان ته یوازې ځي، او په همغه ویډیو کې همدا نجونې او دا دکاندار ښکاري. او داسې عالمان هم سته چې یوازې خپلې خبرې کړي دي او د نجونو یا د دې سړي هیڅ فوټیج نه دی راوړی. دا ویډیوګانې یعنې اوس د دې لامل سوي چې ځینې خلک وایي دا دکاندار او نجونې وژل سوي. اول خو خدای وکړي چې دکاندار او نجونې وژل شوي نه وي، ځکه ویډیوګانو کې خو داسې عمل نه ښکاري چې د دوی سزا د مرګ وي. خو که چیرې وژل سوي هم وي، همدغه ټول کسان په ګناه کې ورسره شریک دي چې د دوی ویډیوګانې سوشل میډیا کې خپرې وي. او بل دې ته راځو چې عالمانو یوازې نیوکه په دې کړې چې نجونې ولې یوازې بازار ته ځي. اصل خو دا بازار هم نه ده، یوه کلیواله سیمه ده او دکان دی. بیا که لاړې هم سي، ولې یو څوک دومره بد سي چې د نجونو له مجبوریت نه استفاده کوي. بل دا که چیرې دا نجونې لوستې وی، وظیفه یې لرلی، پیسې به ورسره وي او دکاندار به له مجبوریت استفاده نه سو کولی، زه پوره باوري یم چې د نجونو به هیڅ وخت د دکاندار ته تن نه و ایښی، ځکه هم ترې په عمر لوی ده او هم یې ماته داسې شکله نه ښکاري چې نجونې دې ورباندې مینې سوې وی. یو بله خبره دا ده چې که څوک دا سوچ کوي چې په نجونو شهواني قوه غالبه سوې، نو بیا هم د مور او پلار ملامتي ده. ولې دوی ودوینه؟ ډېر ځلې به یوه جنۍ پسې څوک راسي، غواړي به یې، پلار به یې وایي چې زه یې پلاني ته څنګه ورکم. یا مثلا یو زوی به وي، جنۍ به غواړي، مور او پلار به یې ورته وایي د پلاني لور ته څنګه کوي. یعنې دا هغه مسلې دي چې موږ او تاسې اصل کې د دې لامل یو چې یوه جنۍ یا یوه ښځه بې لارې سي. بله خبر مې دا کوله چې په دې ویډیو کې دغه دکاندار اوږده ږیره لري او په سر یې کتره یا دسمال دی چې قاریان صاحبان یا شیخان یې په سر کوي. نو خلکو ورته لیکلي دي چې ږیره دې داسې کم، یا ته ملا یې یا قاري یې. اوس خبره دا ده چې څوک ملا او قاري سي، هغه خو معصوم نه څه، یعنې داسې نه ده چې ګناه دې ترې ونه سي. او ګناه خو په دین، قاریتوب یا اسلامیت کې نه ده، په همغه انسان کې ده چې عمل یې خراب دی. او ږیره هم دومره سپېڅلی شی نه ده چې څوک یې پرېږدي نو هغه دې هېڅ ګناه ونه کړي، او که چا نه لرله نو هغه به ګناهګار وي. مطلب مې دا دی چې د چا په ظواهرو مه تېروځئ. او ممکن دغه دکاندار هم دا اوږده ږیره او سرې جیبټې یا کترې سره غوښتل چې خلک تیر باسي. یعنې ډېر خلک چې اوس خلکو ته دوکه ورکوي، ځان به د دین او مذهب په بڼه جوړوي. نو د دې خلکو په ظاهري بڼه مه تېروځئ. بیا هم که څوک وایي چې دا سړی نه ملا دی نه قاري دی، ټیک ده، نه دی وي، خو بیا هم تاسو به د پښتونخوا په اټک کې له همدې یوې پېښې خبرې یې که نه چې د جومات قاري یوه 9 کلنه ماشومه اول یې څاروي، بیا ورته وایي چې د څښلو اوبه راوړه، جنۍ راځي د څښلو اوبه وروړي،
وروسته ورباندې جنسي تیری کوي، بیا یې وژني او په مخ یې تیزاب شیندي. اوس معلومه سوې چې د قاري صاحب محترم تر دې مخکې هم یو هلک او یوه جنۍ چې هغه هم ماشومان وو، اول یې ورباندې جنسي تیری کړی او بیا یې واشنګ ماشین یا د جامو مینځلو ماشین کې وژلي دي.